ښاپیرۍ نغمه وایي خاوند مې د کوروالي وروسته په شرمګاه کې متیازې کولې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پامونه ګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمې ویډیو ته. ښاپیرۍ نغمه وایي ښځه کله کله د کوروالي وروسته د خپل خاوند د چلند په اړه ځانګړی احساس کوي. ستا د وینا له مخې خاوند دې د جنسي اړیکې وروسته سمدستي متیازې کوي او دا عمل تاته یو عجیب یا غیر معمولی احساس درکوي. د دې موضوع په اړه خبرې کول د دې لامل ګرځي چې ښځه د خپل بدن او د اړیکې فضا ته ډېر متوجه شي. په طبي لحاظ نارینه ډېری وخت د کوروالي وروسته ادرار کوي څو د مثانې فشار کم کړي او یا هم د جنسي اړیکې پر مهال د تناسلي لارې پاتې شوي رطوبتونه وباسي. دا یو عادي فزیالوجیکي عمل دی او د بدن د طبعي نظم برخه ګڼل کیږي. په حقیقت کې ډاکټران وایي چې دا کار د ادراري سیستم د پاکوالي لپاره ګټور دی. له بل اړخه ښځې کله کله دا عمل د احساساتو له زاویې ګوري. د کوروالي وروسته ښځه ډېری وخت غواړي د مینې، نرموالي او نږدېوالي دوام احساس کړي. خو که خاوند ژر پاڅي او تشناب ته ولاړ شي، ښایي ښځه داسې فکر وکړي چې ګواکې مینه یا عاطفه نیمګړې پرېښودل شوه. همدا ځای د عجیب حس رامنځته کېدلی شي. د دې حالت د ښه کولو لپاره د میړه او ښځې ترمنځ صادقانه خبرې ډېرې اهمیت لري. که ښځه خپل احساس په آرامه توګه شریک کړي، خاوند به پوه شي چې د هغې لپاره د کوروالي وروسته نرموالی او توجه څومره ارزښت لري. په بدل کې خاوند کولی شي لومړی د خپلې مېرمنې غېږ کې پاتې شي او بیا وروسته د اړتیا په وخت تشناب ته ولاړ شي. په پای کې باید پوه شو چې دا ډول مسایل د میړه او ښځې ترمنځ د اړیکې عادي برخه ده. هر څوک د خپل بدن اړتیاوې لري او دا باید د درک او مینې په فضا کې ومنل شي. که دواړه لوري د یو بل د احساساتو درناوی وکړي، نه یوازې دا کوچنی مسایل به ستونزه ونه ګرځي، بلکې د اړیکې ښکلا او صمیمیت به نور هم زیات شي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو ته مو چمتو کړې. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.